Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دوستان مختلفی که سی ټول به ښه او جوړ یاست. دوستان نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته دروایم تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې هر اپلیکیشن ته کوډ ولګوئ. دوستان اوس که چیرې تاسو په موبایل کې واتساپ وي، مسنجر وي او په هغه کې تاسو لازمي میسجان وي یا لازمي ډیټا وي، تاسو نه غواړئ چې هغه ډیټا یا هغه میسجان دې بل څوک وګوري، نو دلته به دوستان تاسو څنګه کوئ؟ په دې حالت کې دوستان تاسو راولاړئ خپل واتساپ ته او خپل مسنجر ته، فیسبوک ته. دا هغه څنګه تاسو غواړئ چې هر اپلیکیشن ته کوډ ولګوئ، نو دا کوډ به تاسو څنګه لګوئ په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته دغه طریقه درکوم. نو دغه ویډیو موږ سره تر پای وګورئ او ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د درکم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت نه خامخا زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ تاسو په خپل موبایل کې هر اپلیکیشن ته ځان ته کوډ ولګوئ، دغه به دوستانو تاسو څنګه کوئ؟ دې لپاره به دوستانو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کومنټس کې درکړې ده. له هغه څخه تاسو ډېر په اسان طریقه سره کولی شئ تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، د هغه کوم دوستان تاسو په سٹارټ ناو بټن باندې کلیک وکړئ او د هغه کوم دوستانو دلته تاسو خپل کوډ ورواچوئ. زه به راځم دوستانو خپل کوډ ورکوم، دوه وارې به دوستانو تاسو خپل کوډ ورکړئ. نو کله چې دوستانو تاسو خپل کوډ ورکړئ، د هغه څنګه ګوره دوستانو ولر دلته تاسو 15 اپس الا کولی شئ. اوس ګوره دوستانو په دې کې واتساپ سو، انسټاګرام سو، فیسبوک سو، ګیلري سو، مسنجر سو. که چیرې دغه تاسو نه الا کوئ، بیرته ټیک مارک نشان ځینې ختم کړئ. دوستانو دغه ډېر اسانه اپلیکیشن ده، هر څوک یې په خپل موبایل کې ډېر په اسانه طریقه سره اکټیو کولی شي. اوس دوستانو زه غواړم چې صرف واتساپ ته او د هغه کوم دوستانو مسنجر ته او د هغه کوم دوستانو یوټیوب ته دغه درو ته زه کوډ ولګوم، دا نور ته کوډ نه لګوم. که تاسو هر شي ته کوډ لګوئ دوستانو، هغه ټوټل به تاسو سلیکټ کړئ. کوم شیان تاسو نه سلیکټ کول هغه به تاسو نه سلیکټ کوئ. نو دوستانو زه صرف واتساپ، مسنجر، یوټیوب دې ته کوډ لګوم. هغه کوم دوستان تاسو په لاک بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستان تاسو په لاک بټن باندې کلیک وکړئ، وای پرمیشن ریکوایرډ، دلته به دوستانو په دغه دواړو باندې تاسو ټیک مارک نشان ولګوئ او دلته به دوستان تاسو ګاټ اټ وي. دلته دوه پرمیشنز له تاسو څخه غواړي اوله واري، صرف په دغه دوه پرمیشنان تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. ګور دوستانو اپس لاک ته به راسئ. کله چې دوستان تاسو اپس لاک ته راسئ، دلته به دوستان دغه تاسو الاو کړئ او د هغه کوم ډسپلی اوور د اپس دلته به دوستان په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به دوستان تاسو ګاټ اټ وي. دلته به دوستانو دا اپس لاک سوي دا به آف وي، دغه به هم دوستانو تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ او د هغه کوم ګو ټو سیټ دلته به دوستان تاسو په ګو ټو سیټ باندې کلیک وکړئ او دوستانو الاو به کړئ. اوس ګوره دوستانو مسنجر، واتساپ، یوټیوب دې ته کوډ ولګېدی. د هغه کوم ګوره دوستانو زه راځم واتساپ ته. اوس ګوره دوستانو زه په خپل موبایل کې واتساپ خلاصوم چې آیا دې ته کوډ لګېدلی دی که نه دی لګېدلی. دلته ګوره دوستانو ما په واتساپ باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستان تاسو په واتساپ باندې کلیک وکړئ، اوس هغه کوډ له تاسو غواړي. اوس که چیرې تاسو غلط کوډ ورکړئ، دغه واتساپ به نه خلاصېږي. د هغه کوم دوستانو که چیرې تاسو خپل کوډ ورکړئ، تاسو ته به ستاسو په موبایل کې واتساپ خلاص شي. نو په دغه طریقه سره دوستان تاسو کولی شئ تاسو په خپل موبایل کې هر اپلیکیشن ته ځان ته کوډ ولګوئ. نو دوستانو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، د خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د دا کوم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ.
نو دوستانو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دې ترکیې څخه فایده واخلي. نو که به پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست ترڅو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.